बादशाहई په دې نظام کې د ټولو نه اول هغه بادشاہ چې کوم بادشاہ د تاج دا نظام راوېستو چې تاج پوشي وکړه. اولنې بادشاہ چې کوم بادشاہ په سر باندې تاج کې خودو دا بادشاہ څوک و؟ نو د دې بادشاہۍ په نظام کې د ټولو نه اول چې کوم بادشاہ په سر باندې تاج خودو نو دا نمرود و. نمرود بادشاہ په اول ځل باندې د ځان د پاره تاج خوښ کړی او تاج په سر باندې خودو. د دنه بعد چې بیا څونه بادشاهان راتل نو هغه هم په سر باندې تاج خودو د ده په نقش قدم. نو دا تاج دا نمرود وراثت دی. تاج پوشي تاج خودل په سر باندې دا د نمرود وراثت دا هغه طریقه ده.